السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترمین ورونو او خویندو، پر موږ تاسو باندې داسې ورځ او شپه راتلونکې ده چې په ژوند کې هغه ورځ او شپه پر موږ باندې لازم راتلونکې ده، او علما کرام وایي چې هغه دومره سخته او عظیمه ورځ یا شپه ده چې پر انسان باندې تر اوسه نه ده راغلې. هغه شپه د قبر شپه ده، هغه ورځ د قبر ورځ ده چې انسان قبر ته ور داخل کی. علما کرام وایي نه راځي پر انسان باندې سخته د ویرې او د وحشت شپه او ورځ، بلکې هغه به د قبر هغه ورځ وي چې دی ور داخل کی، او هغه شپه به وي چې دی ور داخل کی. نو وایي که د چا مړی اوسي باید په اوله شپه او په اوله ورځ باندې یو صدقه وکړي، خیرات ورپسې وکړي، ځکه خیرات هغه څه دي چې د الله قهر سړي، د الله غضب په رحمت بدلوي. نو په مړو پسې خیراتونه کوئ، داسې مه کېږئ لکه هغه بدبویه خلک، هغه مو د اسلام د هغه عظیمو عبادتو څخه بې قسمته کوي. وایي خیرات مه کوه، تعین یې مه کوه. محترمینو مړي چې مو اوسي خیراتونه پسې وکړي، دا هغه اوله شپه ده چې دی ورځي قبر ته، اوله ورځ ده چې دی ورتلونکی دی. وایي که څوک د خیرات وس نه لري، غریب او مسکین وي، نو 2 رکعته لمونځ دې وکړي او ثواب دې و مړي ته وبخښي چې د مړي څخه هغه غم او هغه وحشت پورته سي. وایي که یې څوک مسکین وي، نو بیا دې لمونځ ورپسې وکړي، مړو ته دې ثواب ور وبخښي. وایي هغه څوک چې یو مړي ته خیرات او صدقه او نفلي عبادات او لمونځ ورپسې وکړي، ثواب یې ور وبخښي، الله جل جلاله به دغه مصفلینو لره عبادت د 80 کلو ور ولیکي په عملنامه کې، بقیامها و صیامها، چې یو څوک 80 کاله عبادت کوي، ورځ یې روژه وي او شپه یې په لمانځه باندې مشغوله کړي، نو څومره عظیم ثواب وي. نو دغه څوک چې مرده یې له کوره ووځي او دوی بیا لمونځونه وکړي، نفلونه وکړي، ثواب یې ور وبخښي. دغه د ژوندي ثواب دی چې د 80 کالو ثواب به الله جل جلاله د دوی په عملنامو کې ولیکي، او د مړي څخه به الله هغه وحشت او هغه ویره او بیره له قبره څخه لرې کړي. وایي مړی چې په قبر کې کښېښول سي، چې خلک ځینې ولاړ سي، ان کان من اهل شقای، که بد څوک و، هغه څه وایي یا لیتنی مع من انصرفه، کاشکې زه د هغه خلکو څخه وای چې بېرته له قبره څخه پورته سوی وای. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم یو وخت موږ ته نصیحت کاوه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته ویل تاسو د قبر دپاره یو څه برابر کړئ، فإن القبر ينادي كل يوم 7 مرات، و نارې قبر هر ورځ کوي، یا ابن آدم الضعیف، ای انسانه، ای ضعیف انسانه، عجز انسانه، پر ځان باندې رحم وکړه په ژوند کې، مخکې تر دغه چې ما ته راځي پر ځان رحم وکړه، ظلم مه کوه، نیک کارونه وکړه. خبر څه وایي، فإنک اذا لقیتنی، ای انسانه ته چې زما سره ملاقات سي او تا د الله طاعت کړی وي، د الله جل جلاله بندګي دې کړې، رحمتک، زه به پر تا باندې رحم وکړم. که تا د خپل رب سره وفا کړی وي، زه به ستا سره وفا وکړم. که تا د خپل رب بندګي کړې، زه به پر تا باندې رحم وکړم. قبر وایي ورأیت مني سرور، زما څخه به خوشحالي وویني، الله دې د قبر خوشحالي را نصیب کړي. او که ته پر ځان باندې رحم نه کوې، زه پر تا باندې رحم نه کوم. انا بیت الدود، زه د چینجانو کور یم، مع الندامة طویله، اوږده پښیمانتیا به دلته راوړې. که بې بندګۍ راسي، بې طاعته راسي، اوږده پښیمانتیا به راوړې، بیا به پښیمانه یې، په لاس په څه نه درځي. په دنیا کې که یو څوک په یو کاروبار کې تاواني سي،
نو بیا پښیمانتیا ښکاره کړي وایي خیر ما یې شروع په دوم وار چې دا کار کوم احتیاط به کوم. خو د قبر ندامت او پښیمانتیا داسې ده چې بیا انسان ته ګټه نه رسوي، ځکه خو بیا انسان دنیا ته نشي راتلی چې بیا زندگی د الله وکړي، بندگی د الله وکړي، تعالی وکړي. او قبر د اواز کې وانا بیت الوحشة، زه د وحشت کور یم، مع الجوع شدید، د سخت الوږو ځای یم، د سخت الوږو ځای یم. او زه د تندې کور یم، او زه د تاریکیو کور یم. انا بیت الضیق، زه یو تنګ ځای یم، یو تنګ کور یم. مع العقارب، سره له لړمانو، تنګ یم سره له لړمانو. محترمینو تاسو په قبر ته نه یاست ورشو سوي، قبر به تاسو نه یې کتلی چې څومره تنګ دی. دلته چې لړم راوځي او ما راوځي پر کومه به ځینځو. الله ته زموږ پرونه ستا په رحمت باندې لانده وګرځوه. الله ته خو ماغه اخرنی کور راښایسته کړي. الله ته خو مو وبخښه، که موږ ته عفه نه وکړي، موږ نه وبخښي، موږ تاوانیان یو. او قبر دا آواز کوي یا ابن آدم ایاک، ای انسان ځان وساته په دنیا مخ ته وځه. ای انسان ځان وساته په دنیا مخ ته وځه. زه اولنی کور د آخرت یم، د اخرنی کور د آخرت یم. اولنی کور د آخرت یم، اخرنی کور د دنیا یم. په دنیا کې له قبر ما سوا بل کور موږ نه لرو. دا چې په کومه سرایو او بنګلو کې موږ اوسېږو دا هم سفرخانې دي، ځینځو به. د آخرت اولنی کور هغه قبر دی. قبر څه وایي؟ فإن نجوت مني، کله ما څخه خلاص وې په ما کې دې نجات پیدا کړي. نجوت من کل شدة، له هر رنګه سختیو او د هر رنګه تکالیفو څخه به خلاص شي. او که په ما کې راګیر شوې نو اول منزل، اول قدم دی د خطر سره سو په ژوند. که ما ته رالې اول قدم دی د شر سره سو. بیا چې په آینده کې کم پړاوونه او کم حالات تر تر روان دي، هغه به دې هم د تکالیفو ډک وي، د زحمتو ډک وي. قبر دا آواز کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یا ابن آدم، ای د انسان زو انا بیتم، زه یو کور یم، د غضب کور یم. زه رحم نه کوم شابا لشبابه، نه پر ځوان رحم کوم د ده د ځوانۍ په وجه، او نه پر سپین ږیري باندې رحم کوم د ده د سپین ږیرتوب په وجه باندې. زه رحم نه کوم الا من رحم نفسه، پر هغه چا رحم کوم چې او پر خپل ځان باندې رحم کړی، په ژوند کې رحم کړی، خپل مخ یې د الله جل جلاله په سجدو باندې مشغوله ګرځولي، الله ته سجدې کوي، خپله ژبه یې په ذکر مشغوله ګرځولي، او خپلې سترګې د الله په قرآن او د الله د کلام په تلاوت مشغوله ګرځولي. یا اخي اذا اردت، ای وروره ای خور، که ته غواړې چې خپل د ځان حالات معلوم کړې نو فاخرج الى القبور، ای خور ای وروره ولاړ شه هدیرو ته، قبرونه وګوره. ستا به هم دا ډول سپېره قبر جوړېږي، د خلکو څخه به بیا هېرېږي. ثم انظر ماذا تحتاج الیه فی قبرک، ورسه د نورو قبرو ته ودرېږه، فکر وکړه چې ته بیا په دې قبر کې څه ته ضرورت لرې. نو هر شي ته چې ضرورت لري هغه وکړه. ای وروره یو خور، ورسه د نورو قبرو ته ودرېږه، د مړو وسرو ته ودرېږه، د ځان سره محاسب څه حساب وکړه چې څه ته ضرورت لري په دې قبر کې. فاما ما سوای ذلك فما لك حاجة في شيء من امور الدنيا،
ورسته قبر ته ودرېږه، فکر وکړه چې تا ته دلته کم شی ګټه رسوي. هر څه چې ګټه درته رسوله هغه وکړه، نور څه پرېږده. که ته په نورو شیانو مشغوله سي، هغه څه نه وکړي چې دلته په قبر کې تا ته ګټه ورسوي، نو ژر داسې هغه به پر تا باندې عذاب او وبال فی قبرک او پښیمانتیا به وي. ای خوریه وروره، د بل و قبر ته ودرېږه، فکر وکړه دا ته چې کم ژوند کوې، پر کومه طریقه روان یې، آیا دا تا ته په قبر کې ګټه رسوي؟ نو که ګټه درته رسوي نو خو پسې کوه یې، او که ګټه نه رسوي نو الله ته تایب سي، توبه وکاږه، توبه وکاږه، د الله څخه ویره وکړه. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته هغه څه رانصیب کړي. الله دې هغه څه رانصیب کړي چې زموږ د اخرني کور دپاره نجات وي او د هغه دپاره خوشحالي وي. ته نه مور سته، نه پلار سته، نه ورور سته، نه خور سته، نه زوی سته، نه لور سته، نه خاوند سته، نه ښځه سته. هلته یوازې انسان شو کېږي. الله جل جلاله دې زموږ اخرنۍ شپه د رحمت او د مغفرت شپه وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.